غټ آیسکریم په یو کلي کې به زیشان آیسکریم خرڅوله او هغې سره یو ګاډۍ وه او په هغه ګاډۍ به یې آیسکریم خرڅوله او د ټول کلي خلکو به ترې آیسکریم اخیستله ځکه چې د هغې آیسکریم ډېر ښکلي وو. والے آئسکریم والے آئسکریم والے تازه تازه آئسکریم والے. او بل خوا په دغه کلي کې دوه ورونه وو چې یو خرپاړو او یو اوکاش. د هغو هم د آیسکریمو دوکان و. د هغو نه به چا نه اخیسته او د دغې زیشان نه به یې اخیستله او دغه دواړه وایي هلکه خرپاړو زمونږ کاروبار خو ډېر ډاون دی ډېر او د دغې زیشان نه خلک له آیسکریم والې او زمونږ نه نالي نو دا به اخر سجل کېږي زمونږ کاروبار باندې خو غټه سر پرې باسوي. که نه وروره دغه چل دی دغه دا خو زمونږ په کاروبار ډېر غټه سر پرېوځي نو مونږ به اوس څه کوو. خو په دغه ساعت کې دغه زیشان راشي او دغه ریړه دغلته وردوي او دغه تې تپوس وکړي چې آیسکریم دې خرڅ کړه او دغه زیشان ورته وایي کنه الحمدلله ما خو خپل آیسکریم خرڅ کړله خرڅه او زما خو دغه د یوې 2 بجو پورې کار و زما نه خو زر آیسکریم خرڅېږي. نو د دغې ځینه دغه روان شي او دغه دواړه ورونه وایي هلکه داسې یو پلین سازول غواړي چې د دې زیشان نه د آیسکریم واړه نالې او ټول واړه زمونږ په طرف راشي. که نه تاسو څه آیډیا نشته؟ ولې نشته؟ ما څه خو آیډیا شته. ما ذهن ته خو یو خبره راله داسې کار کوو چې دا خو واسیم د وخت خپل آیسکریم خرڅوي نو موږ به ول آیسکریم ورکو او ورته به ووایو چې نیمې ګټه ستا او نیمه زمونږ او آیسکریم راله خرڅوه هغه به خرڅ کړي او ټول د کلي واړه به بیماران کې موږ به ورته پکې دوایي واچوو. دا خبره دې ډېره ښه وکړه ډېره همدغسې چل کوو. او بیا په سبا له دغه آیسکریم زیشان خرڅوي او چغې وایي او د دغې نه دغه واړه علي او دغه شان د خپل آیسکریم خرڅ کړي او د دغې دوکان په مخه تېرېږي او وردېږي او دغه ورته وایي هلکه زیشانه تا خو آیسکریم خپل خرڅ کړله خرڅه او ته لږ ډېر سازه وه ډېر چې ګټه دې پکې کېږي. ارې زه به ډېر سازم خو زه یوازې یم ډېر نشم سازولی په دې وجه نو اوس خو 10 بجې دي مونږ به تا له آیسکریم درکو او نیمه ګټه به زمونږ او نیمه به ستایي او ته خو د وخته کور ته ځې نو ځان له به پکې ګټه وکړې. دغه آیسکریم یې ترې اخیستی وي او دغلته ولاړ وي او چغې وایي آیسکریم ولا آیسکریم ولا تازه تازه آیسکریم ولا. او په دې کې دغه سړی راشي او ورته وایي هلکه ښه د زیشانه چې رالی یاره زما زوی خو ډېر ژړل او ستا آیسکریم ډېر مزېدار دي او ستا آیسکریم ډېر مزېدار دي زما زوی ژړل ویل ما له آیسکریم راوړه. نو دغه آیسکریم ختم کړي او دغې دوکان مخې ته راغلی وي او ورته وایي ارې هلکه تا له 20 روپۍ درکم او که بیا اوس خو ما خپل ټول آیسکریم ختم کړه ختمه.阿里是小男子马克马那个的多了少学多了او的啥一条树个。نو هغه ډېر خوشحاله شي او کور ته لاړ شي او په دې کې بهر اوازونه کېږي زیشانه راوځه زیشانه اوس به دې پته ولګي راوځه. په دې کې چې زیشان بار ته راوځي او دغه د کلي خلک راغلي وي او دغې زیشان ته وایي ارې ته زمونږ د دغه نه غلطه پیدا هله چې ته راځې او دا وړو له خراب آیسکریم ورکې او ګنګیري پکې اچې
دا خو زمونږ ټول واړه بیماران کړي دي او تا خو اوس مونږ نه پرېږدو. دا به مونږ په دغې کلي بند کړو که ته داسې آیسکریم راوړې او دې کلي کې به رانه هم ونه اوسېږې. ته به نور آیسکریم نه راوړې. ارې زما آیسکریم خو صحیح دي صحیح، خو ما ته اوس خبره را یاده شوله. ما باندې هغه خرپاړو دلې آیسکریم خراب را کړي وو، هغه یې په ما خرڅ کړی، بېګا ما د هغې نه دروړي وو. نو په دې وجه زما آیسکریم واړه بیماران کړي دي، دې اوسه به زه پوه شم. ارې اوس په هغو باندې ما راډاوه، خو نور کلي ته رانه شې او دغې دکان ته ورشي او دغه قصه ورته وکړي چې تاسو ما ته داسې پلان سازاو او هغه ورته وایي ارې زه په خپله لالچي یم، نو د یو لالچي نه به بل لالچي څنګه ګټه وکړي. ته زه نه یم معلومه، زه اوس ورک شه زما د مخې نه. او دغه چې بیرته کور ته راشي او د دغې د کور مخې ته یو غټ آیسکریم وي او هغه آیسکریم ورته وایي ارې زیشانه تاسو چې څه وشو هغه معقول ده، ته اوس داسې کار وکړه چې د هر څه حقیقت به زه د دې کلي خلکو ته ښکاره کړم، هغو ته به زما خبره منې. ارې ستا څه خبره ده زه به ومنم. ته به داسې چل وکړې چې لاړ به شې او په دې کلي کې به اعلان وکړې چې یو آیسکریم د جادو هي غټه او هغه خلکو له روپۍ ورکوي چې څوک حقیقت ووایي او چې څوک دروغ ووایي هغې له روپۍ نه ورکوي. نو دغسې شیان په دغې کلي کې دغه خلکو ته لګیا وي او دغه خلکو ته وایي چې دغسې آیسکریم دی. نو دغه خبر دغې دوکاندار ته هم ورسي، هغه آیسکریم والا ته، او په دې کې هغه آیسکریم یو ډاګ ته تللی وي او هغلته ورته دغه ټول خلک راجمع شوي وي او په دې کې یو بابا خواله ورشي او هغه ورته وایي ارې آیسکریم صاحب زما زوی بیمار دی، هسپتال کې ډېر سخت پروت دی او ما له روپۍ راکړه. ارې خان صاحب تا صحیح وویله صحیح، دا والا روپۍ نو هغې له په جادو روپۍ ورکړي او په دې کې د دغه دواړو نمبر راشي او دغه یو ورته وایي ارې آیسکریم صاحب زما مور بیماره ده او هسپتال کې د ما له روپۍ را. ارې تا دروغ وویل، دروغ، ستا مور خو مړه ده، ته اوس فیل شوې، ته اوس تللی شې. او په دې کې د دې بل ورور نمبر یې راشي. ارې الله اوس اخر داسې زه څه رښتیا ووایم چې دا ما له روپۍ راکړي. هغه خبره به وکړم مونږ چې زیشان څه کم زیاتی کړی وو او هغه ټوله قصه ورته وکړي چې زموږ آیسکریم نه خرڅېده او مونږ داسې زیاتی وکړو او دغه د کلي خلک ورته وایي ارې آیسکریم صاحبه دې له روپۍ مه ورکوه، ورکه دې سره زموږ حساب کتاب دی. او دغه آیسکریم د دې نه غیب شي او د دغې اصلیت د دغې کلي خلکو ته ښکاره کړي او دغه آهسته د خفګان نه بېهوشه شي او دغلته پروت وي او بیا چې دا کله روغ شي نو د کلي خلک یې په جیل کې بند کړي او دې ته د خپل انجام سزا میلاو شي. نو ګلونو ماشومانو د سټورۍ د دې ځای پورې وه. سټورۍ نه مو څه نه څه سبق حاصل کړی نو کمنټ کې راته ووایئ. دا چینل خاص کر د پښتنو لپاره ساز شوی دی. د بلې ویډیو راتلو پورې اوس زموږ چینل هم که نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ. الله پامان.